عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کومه روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي وو. تاسې خو بیخي ګمراه شوي یئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي چې دغه د قیامت اخطار به کله ترسره شي وښیئ که تاسې رښتیني یئ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي نه به خپلو کورونو ته بیرته وګرځېدی شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختایي سره به ووایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم